فاتحه خلف الامام براوالو ډیر خلک دا کوي چې زه امام پسې فاتحه ووایم که زه ونه وایم. په دې کې احناف علما فرمایي چې خاموش پاتې شه. واذا قرأت القرآن فاستمعوا له وانصتوا. اهل حدیث علما او بعض سعودي علما فرمایي چې نه، لا صلاة الا بفاتحه الكتاب، نشته مونږ هغه چا دي فاتحه نه لوستي. لیکن دلته نور ائمه سوی امام مالک علیه رحمت ډیر ښایسته قول دی. ورسره په دې کې امام ابن تیمیه، امام ابن قیم ملګری دی. هغه فرمایي چې کله امام لګوي نو ته غلی پاتې شه، او چې کله امام خاموش وي نو ته بیا وایه. نو دا یو بهترین قول دی. زه خپل هم په دې باندې عمل کوم. یو طرف ته که څوک وایي چې زه قول د اهل حدیثو خوښوم یا د سعودي علماو خوښوم یا په دې حدیث باندې عمل کوم چې لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، نو ټیک ده، ته سورت فاتحه وایه. تاسو نشي منع کولی. تا ته افضل خبره دا ښکاري د عالم د